د باد زو د کام غشتلی مشر ځوان دی د باد زو د کام غشتلی مشر ځوان دی زیرا ننګوما اجلالا خان دی زیرا ننګوما اجلالا خان د باد زو د کام غشتلی مشر ځوان دی د باد زو د کام غشتلی مشر ځوان دی زیرا ننګوما اجلالا خان دی زیرا ننګوما اجلالا خان لا 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 او فرمایش د جمعه خان پهلوان د باز محمد وکیل د نوټو خنۍ کړی دا کار پښتنې پیغلې په اتڼ کې لالا خانا رے کبھی خدا کرنا دلالا خانا رے کبھی خدا کرنا زیرا ننگوما اجلالا خان زیرا ننگوما اجلالا خان دباد زود کام غشتلی مشر ځوان دی دباد زو د کام غشتلی مشر ځوان دی زیرا ننګوما اجلالا خان زیرا ننګوما اجلالا خان باجزی زنده باد باجزی زنده باد باجزی زنده باد باجزی زنده او مالک باجزی عبدالولی بابر زوم پخبر ابو خبر داغه فرمایش د نوټو خنۍ کړی دا غا فرمایش او فرمایش کې د صلاح الدین باجزي او د اسماعیل خان او محمد نبی او ماجد خان او حاجي اکبر او انس کاکړ او نصیر کاکړ پنځه زره کلدار فرمایش کړی دا غا فرمایش آسمان سے اچس پوش میں دشت آسمان چباد سے در پوش ستوری وخیشنانو چباد سے در پوش ستوری وخیشنانو زیرا ننګوما اجلالا خان زیرا ننګوما اجلالا خان د باد زو د کام غشتلی مشر ځوان دی د باد زو د کام غشتلی مشر ځوان دی زیرا ننګوما اجلالا خان زیرا ننګوما اجلالا خان لس زره کلدار فرمایش کړی دی هغه
بعد زي بنام فخر كذننا بعد زي بنام فخر كذننا زيرانا انقوام اجل على خاني زيرانا انقوام اجل على خاني بعد زودك ابوشت اللي مشر صوامي بعد زودك ابوشت اللي مشر صوامي زيرانا انقوام اجل على خاني زيرانا انقوام اجل على خاني والبابا سيدي نبات صوتن كزوانانا شورب سيدي نبات صوتن كزوانانا زيرانا انقوام اجل على خانا زيرانا انقوام اجل على خانا تبعت زودك مشت اللي مشى صوامي بعد زودك ابغشت اللي مشى صوامي زيرانا انقوام اجل على خامي زيرانا انقوام اجل على خامي څوک کړي بلاوي بیا به نورک شي ته لراسي ته